ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. ننګرهار کې د 140مه د فتح او اسلامي امارت د واکمنېدو 5مه کلیزه د لوی ولسی غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. مسؤلینو دغه ورځ د افغانانو لپاره له ویاړه ډکه او د افغانستان په تاریخ کې نه هېرېدونکې وبلله او له ولسونو یې وغوښتل چې د ساتنې لپاره باید هر یو خپلو مسؤلیتونو ته ځیر شي. ننګرهار کې د اسد یا زمري 40مې په ویاړ د کرکټ لسوریزه سیالي ترسره شوه. د مسؤلینو په وینا له دغه سیالۍ موخه د دې ورځې نمانځل او د ازادۍ په ارزښت پوهېدل دي. د کاپیسا ولایت د علاسۍ ولسوالۍ د خنجرخیلو سیمې له کانونو څخه استخراج شوي 9.3 کیلوګرامه تورمالین د ازادې بولۍ له لارې د 1,215,000 افغانیو په ارزښت د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. او پکتیکا کې د اوبو رسولو 2 شبکو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د پکتیکا د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سباندې 8 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 2 شبکو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.